السلام علیکم ګرانه هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. یو نوی درس ته ښه راغلاست. نن زموږ درس دی les jours de la semaine. les jours de la semaine یعنې د هفتې د ورځو په باره کې درس لرو. هفتې د ورځو نومونه خو ډېر اسان دي، کیدای شي ټولو به زده وي، ولیکن دیو سره یو مهمه خبره دا ده، بعضې وخت کې هفتې د ورځو سره کله چې مونږ یو ارتیکل اضافه کونو د جملې معنا مستقیما بدلوي. هغه ټول تاسو لپاره په دې درس کې تشریح کوم. ویډیو تر اخره را سره وګورئ، انشاءالله ډېر ښه به ورباندې پوه شئ. راځئ چې درس شروع کړو. les jours de la semaine. les jours de la semaine د هفتې ورځې: lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. lundi وی دوشنبه، mardi سه‌شنبه، mercredi چهارشنبه، jeudi پنجشنبه، vendredi جمعه، samedi شنبه، dimanche یکشنبه. Attention, on ne met pas de majuscule au jour de la semaine. Attention, on ne met pas de majuscule au jour de la semaine. پاملرنه، کله چې د هفتې کوم یو ورځ لیکو، یعنی لندي یعنی مخدي داسې لیکو، نو لومړی حرف په لوی تورو باندې نشو لیکلی، یعنی لومړنی حرف مجوسکول باندې نشو لیکلی، ټول په کوچنی حرفو باندې لیکو. په دې مثال کې اوس وګورئ: Je vais partir lundi à Paris. Je vais partir lundi à Paris. Je vais partir lundi à Paris. دوشنبه په ورځ زه به پاریس ته ځم. دلته لندي وګورئ، د لندي لومړنی حرف چې دی مینوسکول دی، یعنی په کوچنی تورې باندې دی. هر کله چې غواړو د یو ورځې نوم ولیکو، یعنی لندي، مخدي، mercredi، vendredi، کوم یو چې لیکو لومړی حرف به په کوچنو تورو باندې وي، یعنی په مینوسکول باندې وي، مجوسکول باندې به نه وي. لندي ته وګورئ، ټول به همدغسې لیکل کیږي. Je vais partir lundi à Paris. زه به د دوشنبې په ورځ پاریس ته ځم. لندي لومړنی حرف وګورئ، په کوچنی تورې دی. le lundi ou lundi. کله چې لندي یعنی دوشنبه مونږ په یو جمله کې استعمالو، نو دا به څنګه استعمالو؟ le lundi یا lundi. دا دواړه مختلف دي. کله چې دا دواړه په مختلف ځایونو کې استعمالو، د دې معنا فرق کوي. le lundi lundi په لوستلو کې ډیر کم فرق دی. لندي le lundi، خو لیکن په معنا کې ډیر زیات فرق دی. le lundi tous les lundis. le lundi tous les lundis. le lundi je vais voir mes parents. le lundi tous les lundis. دواړه یو شی دی. le lundi je vais voir mes parents یا tous les lundis je vais voir mes parents. tous les lundis je vais voir mes parents. le lundi معنا دا دی چې هره دوشنبه. کله چې په یو جمله کې مونږ le lundi وینو، د دې معنا دی tous les lundis. tous les lundis هره دوشنبه، le lundi هره دوشنبه. د دواړو معنا یو شی دی. اوس په دې مثال کې وګورئ: le lundi je vais voir mes parents. دوشنبه په ورځ زه خپل والدینو لیدلو ته ځم. خپل والدینو لیدلو ته ځم. دلته دا معنا لري. le lundi چې راغی پوه شه چې د هره دوشنبه خپل والدینو لیدلو لپاره ځي. دا داسې هم ویلی شو: tous les lundis je vais voir mes parents. هره دوشنبه زه خپل والدینو لیدلو لپاره ځم، یعنی هره دوشنبه. دا عمل چې دی په هره هفته کې دوشنبه په ورځ ترسره کیږي، یعنی هر دوشنبه دا عمل ترسره کیږي. lundi un seul lundi. lundi je vais passer mon examen de français.
lundi, un seul lundi. Lundi, je vais passer mon examen de français. lundi معنا یوازې هماغه دوشنبه یعنی یو دوشنبه. کله چې په یو جمله کې یو لندي یوازې لندي راځي د دې دا معنا دی چې یوازې او یوازې همدا دوشنبه یعنی یو ورځ همدا یو ورځ دوشنبه. lundi je vais passer mon examen de français. دوشنبه په ورځ به زه د فرانسوي ژبې امتحان تیروم. په دغه وخت کې د لندي یوازې یو دوشنبه معنا لري چې همدغه ورځ دوشنبه کې د امتحان لري په هر دوشنبه کې نه لري بس صرف او صرف همدغه یو ورځ دی. لندي او لولندي په منځ کې فرق دا دی کله چې په یو جمله کې لولندي راشي دا معنا لري چې ټول لندي یعنی هر دوشنبه هغه عمل په هر دوشنبه کې ترسره کیږي او لندي چې کله په یو جمله کې راشي دا معنا لري چې یعنی un seul lundi یعنی یو دوشنبه دا عمل همدغه دوشنبه کې ترسره کیږي بس صرف همدغه یو دوشنبه. lundi dernier, mardi prochain, lundi matin. lundi dernier تیر دوشنبه. mardi prochain راتلونکې سهشنبه. lundi matin دوشنبه سحر. lundi dernier nous étions chez François. lundi dernier nous étions chez François. lundi dernier nous étions chez François. تیر دوشنبه مونږ د فرانسوا په کور کې وو. lundi dernier تیر دوشنبه nous étions مونږ وو chez François د فرانسوا په کور کې. دا په تیر حالت کې دی. کله چې تاسې lundi dernier یا مثلا mardi dernier دا واورئ یا ووینئ نو په دغه وخت کې پوه شئ چې دا عمل په تیره کې ترسره شوی دی یعنی دا په تیر حالت کې دی. mardi prochain nous irons à la mer. mardi prochain nous irons à la mer. mardi prochain nous irons à la mer. راتلونکې سهشنبه مونږ سمندر ته ځو یا سمندر غاړې ته ځو. mardi prochain راتلونکې سهشنبه nous irons مونږ به ځو à la mer سمندر غاړې ته یا سمندر ته. په دغه وخت کې mardi prochain یعنی کله چې prochain خبره راشي دا عمل په راتلونکي کې دی. دا عمل په راتلونکي وخت کې ترسره کیږي. le jeudi soir. le jeudi soir il y a une bonne émission à la radio. le jeudi soir il y a une bonne émission à la radio. le jeudi soir il y a une bonne émission à la radio. پنجشنبه په ماښام په رادیو کې یو ښه خپرونه ده. le jeudi soir پنجشنبه په ماښام il y a une bonne émission à la radio یعنی په رادیو کې یو ښه خپرونه ده. émission معنا خپرونه. دلته le jeudi soir یعنی هر پنجشنبه په ماښام دا عمل تکراریږي. ځکه که چیرې دلته یوازې ژودي راغلی وی نو دا همدغه یو پنجشنبه په ماښام او نور وختونو کې بیا نه و. خو لیکن دلته وایي چې le jeudi soir یعنی هره پنجشنبه په ماښام دا عمل ترسره کیږي. le jeudi soir پنجشنبه په ماښام مطلب یې دا دی چې هره پنجشنبه په ماښام په راډیو کې یو ښه خپرونه دی یعنی دا عمل هر هفته ترسره کیږي. هر هفته پنجشنبه په ماښام دغه عمل ترسره کیږي. attention ne dis pas dans le mercredi sauf le mercredi. mercredi directement. ne dis pas dans le mercredi sauf le mercredi. mercredi directement. داسې مه وایئ dans le mercredi sauf le mercredi یعنی چهارشنبه په ورځ او چهارشنبه په ورځ داسې مه وایئ. dans le mercredi غلط دی sauf le mercredi غلط دی. داسې به نه وایئ ډایرکټ mercredi ووایئ
مستقیما مخکوخدی وایي. یعنی ته وایې چې چهارشنبې په ورځ داسې مه وایه چې دون له مخکوخدي څوک له مخکوخدي دا غلط دی. مستقیما ووایه مخکوخدي چهارشنبې په ورځ. Ne dis pas je vais chez le dentiste à mercredi. Je vais chez le dentiste mercredi. Ne dis pas je vais chez le dentiste à mercredi. Je vais chez le dentiste mercredi. داسې مه وایئ. Je vais chez le dentiste à mercredi. دا جمله غلط ده. داسې به نه وایئ. تاسو به داسې وایئ. Je vais chez le dentiste mercredi. زه د چهارشنبې په ورځ یعنی د غاښونو ډاکټر ته ځم. کله چې تاسو وایئ چې مثلا په دغه ورځ کې زه د غاښونو ډاکټر ته ځم، یعنی مثلا چهارشنبې په ورځ زه غاښونو ډاکټر ته ځم، یا مثلا همداسې نور ځایونو ته ځئ. مثلا وایئ چې چهارشنبې په ورځ یا دوشنبې په ورځ زه مثلا فرفیچور ته ځم، دوشنبې په ورځ زه درملتون ته ځم. هر کله چې وایئ چې مثلا په دغه ورځ دغه ځای ته ځم، تاسو به ا حرف د هغه ورځ نه مخکې نه اضافه کوئ. په دې مثال کې وګورئ. Je vais chez le dentiste à mercredi. زه چهارشنبې په ورځ د غاښونو ډاکټر ته ځم. دا غلط دی. mercredi په مخ کې ا مه اضافه کوئ. ډایرکټ داسې وایئ. Je vais chez le dentiste mercredi. زه چهارشنبې په ورځ د غاښونو ډاکټر ته ځم. یعنی د ورځ د نوم څخه مخکې ا حرف مه اضافه کوئ. مستقیما ډایرکټ mercredi، lundi، mardi ډایرکټ ورځ اضافه کوئ. Pour dire qu'on se retrouve le lundi suivant, quand on se quitte, on dit à lundi. کله چې مونږ یو چا سره خدای پاماني کوو، یعنی یو چا څخه جلا کیږو، یو چا څخه جدا کیږو، په هغه وخت کې هغې ته چې مونږ وایو چې والا په دغه ورځ به سره وینو، په دغه ورځ به سره وینو، یا مثلا سبا به سره وینو، دوشنبې په ورځ به سره وینو، یا چهارشنبې په ورځ به سره وینو. په هغه وخت کې د ورځ څخه مخکې ا اضافه کوو. ا لندي یعنی دوشنبې په ورځ به سره وینو. ا ژودي پنجشنبې په ورځ به سره وینو. ا mercredi چهارشنبې په ورځ به سره وینو. ا mardi سرشنبې په ورځ به سره وینو. کله چې یو چا څخه جدا کیږو، خدای پاماني کوو، هغې ته وایو چې په دغه ورځ به سره وینو، بیا هغه وخت کې ورځ د نوم نه مخکې ا کلمه اضافه کوو. لکه ا لندي دوشنبې په ورځ به سره وینو. À bientôt Michel à samedi. À bientôt Michel à samedi. À bientôt Michel. Michel یو نوم دی. Michel ته وایي زر به سره وینو. à samedi یعنی شنبې په ورځ به سره وینو. à samedi شنبې په ورځ به سره وینو. دا زموږ درس و. امید لرم چې ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلی وي. که چیرې ویډیو مو خوښ شوی وي نو لایک او شیر کړه چې نور ملګري هم وویني. چینل سبسکرایب کړئ. کله چې یو نوی درس شروع کړو تاسو لپاره یو نوټیفیکیشن یا خبرداری درشي او زموږ درس تاسو ووینئ او یو څه ترېنه زده کړئ. تر راتلونکي ویډیو پورې په مو خامخا ښه وخت او ښه ژوند ولرئ.